وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد د ربيع الأول میاشت شروع ده دا هغه میاشت ده چې په دې میاشت کې نبی علیه الصلاۃ والسلام دنیا ته تشریف راوړی و 12 تاریخ د دې میاشتې یا 8 تاریخ د دې میاشتې بنا بر اختلاف خو په دې میاشت کې نبی علیه الصلاۃ والسلام دنیا ته تشریف راوړی دی او دنیا ته راتله هم د نبی علیه الصلاۃ والسلام ډیر په عجیبه شان سره عبدالمطلب صاحب وایي سحر ټیم و او د خانه کعبې سره په خوا کې ناستو ما وایي ناسا په یو درز وشو او د خانه کعبې د دیوالونو ځمکې لراله او بیا اوچت شو وایي زه چې دا حالت مې ولید نو زه ډېر ویرېدم چې داسې چل وشو وایي زر مې کور ته منډه کړه چې کور خو به خیر وي چې دا څه وشو داسې په منډه او په یره چې کور ته ورغلم تپوس مې وکړو کور خیر دی وی وویلی شو راته چې خیر دی خو ستا د مړ زوی د عبدالله زوی پیدا شو ستا کومه انګور چې د امینه بیبي د هغې زوی پیدا شو نو عبدالمطلب صاحب نبی علیه الصلاۃ والسلام زر د انګور د غیږ نه راواغست خپلې غیږې ته یې او چې داسې راواغستو نو خانه کعبې ته یې رامنډه کړه راغې او غیږ کې نیولی دی او د خانه کعبې نه پې 7 طوافه ګیر چاپېره وکړل او چې طوافونه یې په نبی علیه الصلاۃ والسلام وکړو نو کور ته یې واپس بوس د پیدایش سره نبی علیه الصلاۃ والسلام د خانه کعبې طواف کړی دی نو هغه دا میاشت وه دا ربیع الاول میاشت وه په دې میاشت کې نبی علیه الصلاۃ والسلام دنیا ته تشریف راوړی دی نو په دې میاشت کې په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې درود شریف ډیر زیات ویل پکار دی حافظ ابن حجر رحمه الله لیکي وی کو چرته یو انسان د خپل سا اغستو په شانتي په نبی علیه الصلاۃ والسلام درود وایي لکه څنګه چې سړی سا اخلي دغه شانتي دی په نبی علیه الصلاۃ والسلام مسلسل همیشه د پاره پټول ژوند کې درود وایي بیا هم دی د نبی علیه الصلاۃ والسلام د احساناتو بدله نشي پوره کولی په موږ باندې چې د نبی علیه السلام څومره احسانات نو د دې وجې نه په دې میاشت کې په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې څه زیات وایي درود زیات وایي درود زیات وایي او د درود شریف ډیر زیات برکات هم دي حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کې ناست او صحابه کرام ته غیر چافیر ناست یو صحابی ته تفوس کو ودا الله پاک پیغمبره ز پتا باندې درود ډیر زیات واما خدا را ته او چې د زیادت سم مقدار وي څومره در باندې واما زه پتا درود زیات وام ډیر وام خو څومره زیات در باندې وام نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی ته څنګه په ما باندې زیات درود وای
نو دې صحابي ورته فرمایل وی د الله پاک پیغمبره پشپا او رس کې زه یوې سپتا باندې درود واما او 2 حصے نور ذکر کو یوې سپتا باندې درود وام او 2 حصے نور ذکر کوم آیا دا درود پتا باندې کافی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی او خو دا درود دی زیات کو نو خبوي دا درود دی په ما زیات کو نو سبوي خبوي دی صحابه ته نبی ته پوسکو وی دا الله پاک پیغمبر چې بیا یو کار وکما شپه او ورځ کې نیمه حصہ پتا باندې درود واما او نیمه حصہ نور ذکر کوم آیا دا درود په پتا باندې کافی وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی او خو دا درود دی په ما زیات کو نو دا بتا لخوي دا بتا لسوي خوي هغه صحابي بیا تاسو کوي وی دا الله پاک پیغمبر چې بیا یو کار وکما پشپا او رس کی 2 حصے پتا باندې درود واما او یو حصہ نور ذکر کوم آیا دا درود په پتا باندې کافی وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی او خو دا درود دی زیات کنو خبوي دا درود دی په ما زیات کنو سبوي خبوي هغه صحابي بیا فرمایي وای دا الله پاک پیغمبر بیا یو کار ولې نکوما چې ما ته فارغ ټایم میلاویږي ما ته فارغ وخت میلاویږي او پتا باندې درود وام دا درود به کافی وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی ای زما صحابي کو داسې دی وکړو دا څنګه چې ته وای داسې دی وکړو دا څنګه چې چې تا ته فارغ ټایم میلاویږي تا ته فارغ وخت میلاویږي او په ما باندې درود وایي الله تبارک وتعالى بستا 2 کار وکي یو دا چې الله بده د هر غم نه بیغم کی الله تبارک وتعالى بده د هر غم نسکی بیغم کی او دویم الله بده کړي ګناونه معاف کی دا زمونږ د ټولو مقصود او مرام دی کنه دی دا زمونږ د ټولو مطلوب دی مقصود دی دا مو خواهش دی دا مو ارمان دی الله دنیا کې یو بیغمه زندگی راکا الله په دنیا کې سره راکا یو بیغمه زندگی راکا د ټینشنونو نه د سوچونو نه د فکرونو نه الله خلاص ژوند راته نصیب کا دا دار سړي خواهش دی او کنه دی الله بے فکر زندگی ما ته په دنیا کې راکا او الله انسان یم ستا بنده یم ګناونه برانه ډیر شوی الله خو چې د قیامت ورشي الله دا کړي ګناونه راته معاف کا دا سیده کنه دا د هر انسان مقصد دی او کنه دی نو نبی علیہ السلام دی صحابی ته فرمایي چې تا ته فارغ ټایم میلاویږي تا ته فارغ وخت میلاویږي په ما باندې درود وایا الله بستا دا 2 کار وکي الله دې دا 2 کار وکي نو په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې په دې میاش کې درود زیات وای سوای په درود په زیات وای ټول وای صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم وای کوم انسان چې دا درود شریف پشپا ورس کې زر فیری وای کوم درود شریف زید درتوامه کوم انسان چې پشپا ورس کې دا درود زر فیری وای وصلی الله علی النبی الامی وصلی الله علی النبی الامی وای کوم انسان چې پشپا ورس کې دا درود زر فیری وای الله به د زړه ټول حاجتونه پوره کړي الله تبارک وتعالى به ورله پرزق کې برکت ورواچ الله تبارک وتعالى به په بند دروازې کولو کی الله به بند مخ اخلاص کی او په دې زړه کې به یو سکون یو آرام او یو خوشحالي محسوسې دي چې دا درود څوک د ورځې زر فیری وای وصلی الله علی النبی الامی
په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې درود زیات وای زیات. مونږ چې درود وایو نو څه وایو؟ اللهم صل علی محمد، اللهم صل علی محمد. ډیر ښکلی نوم دی محمد، ډیر ښایسته نوم دی. علما لیکي وایي نوم کو هر یو نوم ځان لږ دی خو محمد ورسره ملګری کوه. د نوم سره د څه ملګری کوه؟ محمد ملګری کوه. دا ډیر برکتي نوم دی، دا ډیر ښکلی ښایسته نوم دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي د قیامت ورځ به وي، حساب کتاب به وش، فیصله د جنت او د جهنم به وش. وانا اول من يقرع باب الجنه، ز اول انسان خغه یم چې د جنت دروازې ته به کړس ورکوم. د جنت دروازه به بندی، زه اول خغه انسان یم. نبی علیہ السلام فرمایي چې زه به د جنت دروازې ته څه ورکما؟ کړس ورکم. وی د دنې نه به خزانچي اواز وکړي، د جنت چې کم څوکیدار دی د دروازې د دنې نه به اواز وکړي من انت، څوک چې دروازه دې وکړسوله. وی زه به ورله جواب ورکم چې محمد. زه څوک یما؟ محمد یما صلی الله علیه وسلم. وی د جنت د دروازې چې کم چوکیدار دی هغه به د دنې نه جواب ورکي چې ما ته حکم شوی چې محمد نوم درته یاد شي، اول به دروازه هغه ته خلاصوي. ما ته هم ویلی شوي وو چې اول دروازه د جنت په محمد ته خلاصوي صلی الله علیه وسلم. نو دا هغه نوم دی چې اول به د جنت د دروازې سره هم یادیږي. د جنت د دروازې سره اول نوم چې یادیږي هغه به کوم نوم وي؟ محمد. ډیر ښایسته نوم دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې پیدا شو نو نیکۍ ورته نوم کېښودو محمد. عبدالمطلب صاحب ورته نوم څه کېښودو؟ محمد. نو خلکو ورته وی عبدالمطلبه دا نوم خو ستا په آبا او په اجدادو کې چرته نه دی تیر شوی، دا دې څنګه عجیبه نوم کېښودو؟ د عربو عادت دا دی هغوی د خپلو کشرانو نومونه د خپلو مشرانو په نومونو سره ږدي. اکثر د نوسي او د نیکه یو نومي. مونږ یې بې ادبي ګڼو که نه؟ چېرته په کور کې کشر له په مشرانو کې څه نوم کېږي دا څه بې ادبی؟ دا خو د بابا نوم دی، تا دله کېښودو. د عربو عادت دا دی چې هغوی د خپلو د کشرانو نومونه د مشرانو په نومونو سره ږدي. نو اکثر د نیکه او د نوسي یو نومي. نو چې کله عبدالمطلب صاحب نبی علیه الصلاۃ والسلام ته محمد نوم کېښودو نو خلکو ورته ویل وی څه عجیبه نوم دې کېښودو، دا خو ستا په مشرانو کې اړو چېرته تیر شوی نه دی. نو عبدالمطلب ورته جواب ورکو وی محمد می ورله ځکه نوم کېښودو چې د مشرق او د مغرب د شمال او د جنوب خلک د صفتونه کوي. الله، د محمد معنی څه ده؟ ستایلی شوی، صفت کړی شوی. نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام په ځمکې او په اسمانونو کې څه کېږي؟ صفت کېږي. ځکه مې ورله محمد نوم کېښودو. ډیر ښایسته نوم دی. نو چې چېرته هم نوم دی کو هر نوم دی خو علما وایي محمد ورسره څه کا؟ ملګری کا. نو په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې په دې میاشت کې درود ډیر زیات وایه، ډیر زیات وایه. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي د قیامت په ورځ به د ټولو نه زیات نږدې ما ته هغه انسان وي د چا چې په ما باندې درود زیات وي. د چا چې په ما باندې څه زیات وي؟ درود زیات وي. هغه انسان به د قیامت په ورځ د ټولو نه زیات نږدې ما ته وي. صحابه کرام ناستی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی په ما باندې درود زیات زیات وایه، او خاص کر د جمعې په ورځ او د جمعې په شپه باندې بیا ډیر زیات وایه. نو یو صحابي تپوس وکړو وی د الله پاک پیغمبره قد ارمتا او بلیتا، دو قسم الفاظ حدیث مبارک راغلی. د الله پاک پیغمبره تو خو به د خاورو سره خاوري شوی یې، ستا خو به اډو کې ریزه ریزه شوي، مونږ چې په تا باندې درود وایو نو تا ته به څه فایده درکوي؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورله جواب ورکو وی ان الله حرم علی الارض اجساد الانبیاء.
ان الله حرم على الارض اجساد الانبیاء، الله پزمک باندې د پیغمبرانو جسمونه حرام کړی دي. زمون جسم تزمک سنشي ویل پیغمبرانو جسمونو ته نبی علیہ السلام فرمایل. دا زمون عقیده ده، د اهل سنت والجماعت عقیده ده چې څومره پیغمبران دي یوازې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه، چې څومره پیغمبران دي دا غي جسم مبارک چې کم په ژوندانه او اخ جسم مبارک په قبرونو کې بالکل سلامت فروت او تر قیامت پورې به دغه شانت سلامت فروت. الله پیغمبران خو پیغمبران دي، د حافظ قرآن جسم زمکه نه خوري. حدیث مبارک کې راځي وی اذا مات حامل القرآن، چې کله حافظ قرآن وفات شي اوحى الله الى الارض، الله تبارک وتعالى زمکه توخي وکي الله تاكل لحمه، زمکه د حافظ قرآن غوخي به نه خوري. ته د غوخي با زمکه د حافظ قرآن ستا خوراک لنه دی درغله، دا معمولی انسان نه دی. د پسینه کې 6666 آیاتونه مبارکه پراته دي. دا معمولی انسان نه دی. د پسینه کې د بخاری احادیث پراته دي، د پسینه کې د مسلم شریف احادیث مبارکه پراته دي. زمکه د حافظ قرآن غوخي با نه خوري. قالت الارض، زمکه جواب ورکی الله تبارک وتعالی تا ای وربی، ای زما ربا کیف اکل لحما، زبد دغه څنګه خورما، وکلامک فی جوف، د چا پسینه کې چې ستا کلام پروت دی. الله زه حافظ قرآن غوخه څنګه خورم، د چا پسینه کې چې ستا کلام پروت دی. نو د حافظ قرآن غوخم الله په زمکه باندې څه کړی دا؟ پیغمبر خو ډیر لوړ شان لري، اخو ډیر اوچت شان لري، داغه شان ته څوک رسیدي شي؟ الله علماء لیکلي دي وی په کوم مقبره کې چې حافظ قرآن دفن شي په دغه شپه باندې الله د دغه مقبرې والو نه عذاب پورته کوي. په کوم مقبره کې چې حافظ قرآن دفن شي ته دغه مقبرې والو نه الله څه پورته کوي؟ عذاب پورته کوي. غرض می دا کو چې په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود زیات وایي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای د قیامت فرض به ما ته انسان ډیر نږدې وي چې په مای درود زیات وایي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای په ما باندې درود ویل دا د انسان ګناونه داسې ختمي لکه په ور چې اوبه واړی. ماء البارد الفاظ راغلی لکه په ور چې یخ او باور واړی ور مړکی. دک شانت په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود ویل د انسان ګناونه ختمي. الله او درود چې د کله زیات ویل کنه الله به درته ډیر لوړ مقام په دنیا کې هم درکې او په آخرت کې هم درکې. امام شاه ولی الله رحمه الله تاسو بینه پیجنې علماء ډیر خپېجنې. امام شاه ولی الله رحمه الله دا یو داسې عالم تیر شوی دی کنه چې د هندوستان او د پاکستان څومره علما دي دوی خپل د حدیث او سند نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بغیر د امام شاه ولی الله نه نشي رسولی. ځکه اوس د خپل حدیث و سند نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته رسوم په منځ کې به امام شاه ولی الله ضرور زما استاد کیږي. دا کې دی نشي چې امام شاه ولی الله رحم الله زما استاد نشي او زه د خپل حدیث و سند چاته ورسوم؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. دا نشي کېدی. د هر عالم په سند کې بنوم د امام شاه ولی الله خامخا راځي. دا یو داسې عالم تیر شوی، داسې عالم هغه ویل وی الله تبارک وتعالى ماته او زما خاندان ته چې دا سره راکړي دي کنه دا د درود شریف په ویلو سره راکړي دي. ماته او زما خاندان ته چې دا کم مقام میلاو شوی، دا کم مرتبه میلاو شوی دا وی دا د درود ویلو په برکت سره میلاو شوی دا. ته خو درود شریف وایې کنه چې ته د دې برکات ویني،
ته د دې برکت په خپل ځان کې ویني، ته دې برکت ته په اولاد کې ویني، ته دې برکت ته په نوسو کې ویني. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای کوم انسان چې زیات درود وایي په ما باندې دا وایونکي به په خپل رنګ وي، ته د بچي بم رنګي او د نصیب هم رنګي. په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې زیات سوای درود وای، درود زیات وای، درود زیات وای. الله به دې بند مخې په دنیا کې کولاوي، الله به دې په مال کې برکت واچ، برکت به دې الله په مال کې واچ. الله د درود شریف په فضیلت کې یو کتاب دی دلائل الخیرات، د دې کتاب نوم دی دلائل الخیرات. او د دې کتاب مصنف چې کوم دی دا غنوم دی علي ابن حسین الجزولی رحمه الله. علي ابن حسین الجزولی رحمه الله د دې کتاب مصنف دی. هغه په دې کتاب کې په خپل لیکلي دي چې ما دا کتاب ولې د درود شریف په فضیلت کې ولیکو. هغه وجه لیکي، هغه وای داسې کار چې زه یو ځل په سفر باندې تلم، نو په یو خوشي بیابان ورلم، نو د مانځه ټایم شو، د مانځه وخت شو، نو اوبه مې کتې، نو په نظر مې یو کوی راغی، ما وې زه کوی دی اوبه وپکې زه بیا اودس وکم مونځ به وکم. اوس چې کوی له ورلم کوی کې اوبه شته دی، خو په کوی باندې نه بوکه شته او نه رسی شته، رسی هم نشته او بوکه هم نشته دی. نو اوبه خو شته دی خو راوالم دی څنګه سلوخې نشته د اوبو د راغستو. په دې پریشانۍ کې ودرېدم چې خدایه څه چل وکمه. اوس کو تیمم کوم نو اوبه خو موجود دي، اوبه خو شته دی، اول خو د دې کوشش کول غواړي چې د اوبه راوالمه. په دې سوچ او فکر کې ولاړو، وی زما خیال نو دغلته یو کور د هغې د کړکۍ نه زه یو ماشوم سی کولم، د کړکۍ نه یو ماشوم سی کولم. بهرحال هغې چې زه په پریشانۍ کې لیدلم، په سوچ کې لیدلم، وی هغه د کور د کړکۍ نه راکوزه شوه، زما خواله راله. وی ما ته وی چې بابا ولې خفه ولاړې، څه پریشاني ده؟ ما ورته وی چې پریشانی دا ده کوی شته اوبه شته خو لوښې نشته، رسی نشته چې اوبه ترې راوالم او دس به وکړم مونځ رانه قضا کېږي، ځکه خفه ولاړ یم. ما ته وی چې یاره ستاسو نیک عمل نشته دی چې د هغې د وجې نه تا ته د اوبه راوخیږي، ماشومه ده ښه، ستاسو داسې نیک عمل نشته دی چې د اوبه درته بره راوخیږي د نیک عمل د وجې نه. د خپلو بچو داسې تربیت وکړئ، تربیت داسې ولا ذهن سازي وکړي. دا تربیت او ذهن سازي صرف میندې کولی شي. ګوره یاد وساتئ. ما ته وایي چې ستاسو داسې نیک عمل نشته دی چې د اوبه درته بره راوخیږي. ما ته وایي چې داسې څه نیک عمل دی چې ما ته پرې اوس د کوی نه ښکتې نه اوبه راوخیږي، داسې څه نیک عمل دی. ما ته وایي چې ته څوک یې؟ ما وایي چې زه علي بن حسین الجزولی، کوم هغه لوی عالم چې یادېږي، خلک چې وایي ډېر بزرګ انسان، یو لوی عالم، یو نوی نیک عمل، هغه ته وایي. ما وایي چې هغه زایمه خلک چې راته لوی عالم وایي، خلک راته وایي نو دغه یم نو، وایي چې مړاسې خلک وایي چې لوی عالم دی، ته سیټ ته شه، ته ماشومه ده، ته سیټ ته شه. ما کتل ماشومې ته چې داسې چل کوي. ماشومه د کوی غاړې له ورله کوی ته یې لاړې توکړې، چې لاړې توکړې اوبه را روانې شوې، را روانې شوې د کوی سر له راورسېدې، اوبه راورسېدې. ما ته وایي چې بابا اودس پکې وکړه، اوس اودس پکې وکړه بری اوبو کې. ما ماشومه د مټ نه راټینګه کړه چې اودس خو به وکړم، خو ته راته ووایه چې الله تعالی دا کرامت د کوم طرفه درکړی دی. ماشومه الله تبارک وتعالی دا دومره کرامات تا ته په کوم عمل درکړي دي چې ستا په لاړو کې الله دومره طاقت یې ښیي چې د کوی اوبه پې د ویښ نه سر له راخیږي. څه عمل دی؟ ستا کوم عمل دی؟ هغې ماشومې راته وایي چې داسې هېڅ عمل مې نشته دی، خو په نبي علیه الصلاة وسلام باندې درود زیات وه. په نبی علیه الصلاة وسلام باندې څه زیات وامه؟ درود وامه. بس د دغې درودو د وجې نه الله زما بندې مخې کولاوي. هر مشکل راته الله د دغې درود د وجې نه اسانې، د دغې درود په برکت سره ماته هر مشکل کار اسانېږي. امام جزولی رحمه الله فرمایي اودس خو مې وکړو، مونځ مې وکړو، خو دا مې قصد وکړو، اراده مې وکړه، کو کلي ته لاړم په خپل ژوند کې به ضرور د درود شریف په فضیلت یو کتاب لیکم. دا مې قصد وکړو، اراده مې وکړه، او چې کلي ته رالم نو دلائل الخیرات کتاب مې ولیکو چې دا د درود شریف په فضیلت کې دی.
الله. نو په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود زیات وایي. سپی وایي دا درته نه وایم چې نور نیک اعمال مکوئ، نور ذکر مکوئ، نور ذکر هم زیات کوه چې څومره درنه کېږي وایا. خو زمون خلک نور ذکر زیات کوي خو درود شریف سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، لا اله الا الله دا اذکار الحمدلله مونږ کو کنه او خو په ډیر والی سره کوي څومره چې کولې شي دا د الله ذکر دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وستا جب د همیشه د الله په ذکر باندې لمدای، جب د همیشه ستا په سلام دی د الله په ذکر باندې لمدای. نو ذکر کو دا بهترین ذکر دی. خو کمې په مونږ کې دا چې مونږ درود شریف نه وایو، درود شریف نه وایو. نو په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود شریف هم زیات وایي. ټیک ده؟ په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود چې څومره درنه زیات کیږي دومره وایي. د دې ډیر زیات فضایل دي، ډیر زیات فضایل دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای صحابه کرامو ته وی تاسو ته بخیل معلوم دی چې بخیل سړی څوک دی؟ بخیل پیژنئ بخیل څوک دی؟ صحابه کرامو جواب ورکړ وی الله او د الله رسول به ډیر خفیجنی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی بخیل خغه انسان دی چې د چا وړاندې زمان نوم مبارک ذکر شوغه په ما باندې درود نه وای. د چا وړاندې چې زمان نوم مبارک ذکر شوغه په ما باندې څه نه وای؟ درود نه وای. حدیث مبارک کې راځي وای کوم انسان چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوم مبارک ذکر شي او د په درود نه وای دا انسان بے وفا دی. دا انسان سره بے وفا دی. د نبی علیہ السلام سره وفا نه کوي، د نبی علیہ السلام سره مینه نه کوي. بل علماء لیکلی دي وای کوم انسان په وړاندې چې د نبی علیہ السلام نوم مبارک ذکر شو د درود نه وای کنه نو د قیامت په ورځ به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مخ مبارک دیدار اونکي، د نبی علیہ السلام د دیدار نه به محروم شي. بل روایت کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای کوم انسان په وړاندې چې زمان نوم مبارک ذکر شي او د په ما باندې درود نه وایي د جنت لار فریخ او د جهنم په لار روان شوی دی. الله. او چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې یو ځل درود وي، یو ځل درود وي، حدیث مبارک کې راځي الله د پاسمانونو کې لزل یاد کی، لزل یاد کی. نو په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې سوایي درود زیات وایي. دا مې د دې میاشتې په مناسبت سره دا بیان درته ځکه وکړو چې دا د ربیع الاول میاشت ده، دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پیدایش میاشت ده، دا میاشت زمونږ د پاره د خوشحالو میاشت ده. دا هغه میاشت ده چې په دې میاشت کې د دواړو جهانو سردار تشریف راوړی دنیا ته. دا هغه میاشت ده چې د کفر تیارې په دې سره ختمې شوي دي. دا د ربیع الاول میاشت ده. نو په دې کې به نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود زیات وایي. دویم د جمعې په ورځ باندې په نبی علیہ الصلوۃ والسلام درود هم وایي. او دویم د جمعې په ورځ باندې سوره کهف خامخا وایي، سوره کهف خامخا وایي. ځکه حدیث مبارک کې راځي وای کوم انسان چې د جمعې په ورځ باندې سوره کهف وایي کنه نو د یوې جمعې نه والا تر بلې جمعې پورې به د مخې ته نور وي، د مخې ته به څه وي؟ نور به وي، رڼا به وي. د چې هر کار کوي د تباغي کې به رڼای، د به بد نه راځي، د به ټول دا هفته په خیر سره تیریږي. نو د جمعې په ورځ باندې ضرور سوره کهف هم وایي. الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.